پښتانه چې څوک په لر او بر کې ویشي، خدایا لر او بر یې وویشي چې ورک شي، چې ورک شي. چې پښتانه لا یې خدمت کړی دی، هغه په هر یو پښتون ګران یادوم. د لارو بارو افتخار دی زموږ، هغه ښاغلی بچه ښه یادوم، هغه ښاغلی بچه ښه یادوم. راشي تاریخ وګورئ، په انسانیت مین و، د خپل کلتور و رواج په افغانیت مین و. دا یو کابلو یې ارمان وړی دی، فخري پښتون فخري افغان یادوم. د لارو بارو افتخار دی زموږ، هغه ښاغلی بچه ښه یادوم، هغه ښاغلی بچه ښه یادوم. هر یو پښتون غواړمه د صمد خان په شانې، د میرویس خان په شانې او د خوشحال خان په شانې، چې د پښتو په نامه سر ورکوي، داسې د کلک اعظم انسان یادوم. د لارو بارو افتخار دی زموږ، هغه ښاغلی بچه ښه یادوم، هغه ښاغلی بچه ښه یادوم. یا که خان هلاله د در په در پښتانه، کله بو یوشي دواړه د لارو بر پښتانه. په هر مانځه کې دغه سوال کومه، پښتون دغه ما په امن یادوم. د لارو بارو افتخار دی زموږ، هغه ښاغلی بچه ښه یادوم، هغه ښاغلی بچه ښه یادوم. چې پښتانه لا یې